د پاکستان د نیول شوي الوتکې لپاره چندې پیل شوې. السلام علیکم درنو لیدونکو، وخت مو په خیر. له نن څخه پوره 4 ورځې وړاندې د مالیزیا هیواد له پاکستان څخه د 14 میلیونو ډالرو قرض په بدل کې د PIA 200 ډوله بوینګ الوتکه برمته کړه. که څه هم دغه خبر د ټولنیزو رسنیو د خبرونو سرټکی و، خو په تیره بیا په ټولنیزو رسنیو کې نه یوازې دا چې ګرم بحث پرې جوړ و، بلکې ګڼو د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو پاکستان ته د پیغور په ډول وویل چې پاکستان د دې پر ځای چې په ترهګرو روپۍ ولګوي، بلکې خپل پورونه او قرضونه دې ادا کړي. دا د له 4 ورځو راهیسې پاکستان لا هم خپل الوتکه له مالیزیا هیواد څخه نه ده خلاصه کړې، بلکې اوس ډیریو پاکستانی فعالانو د دې الوتکو د خلاصون په موخه چندې پیل کړي دي. دغه چندې په څو لارو راغونډېږي چې یو له هغو څخه د موبایل یا ډیجیټل سیستم له لارې د خپل وسې مطابق روپۍ جمع کول دي، او ځینو نورو خو لا دا هم په لویو لارو ولاړ د الوتکې لپاره چندې کوي، کټمټ هغسې کوم ډول چې چڼي د جومات یا مدرسې لپاره چنده کوي. باید وویل شي چې د پاکستان د دولتي شرکت بوینګ 10 نورې الوتکې د قرضونو له امله په خطر کې دي. 4 میاشتې مخکې د پیسو د سپینوالو نړیوالې ټولنې یا ادارې په یو راپور کې ویلي و چې پاکستان څه د باندې 183 ټریلیونه قرضدار دی، چې که د پاکستان اقتصادي حالت همداسې روان وي شاید هیڅکله یې پوره نه کړي. که څه هم پاکستان په پراخه کچه قرضداره او پوروړی هیواد دی، خو بیا هم دغه هیواد د ترهګرو له تمویل او مرستې څخه لاس نه اخلي. د دې هیواد تر 80% زیاته بودیجه په پوځ او استخباراتو لګول کیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.